لومبی خو د لښکر د مېرمنو د خوراکۍ او تاسو مننه کوو چې پروګرام ته موږ راوبللو. داسې ده چې که چېرې ډېر اوږد تمهید کښېنم نو ما ته دا خبره کله کله زما لږ د زړه کې داسې جیلسي هم پیدا شي چې اکثر چې دا مېرمنې زما باره کې خبره کوي نو کومې چې زما نه کشري لکه د دغه په شان د زیبا په شان نو وایي دا زما پلار دی، او چې کومې زما همزولي نو وایي دا زما رور دی، او عباسي صاحب چې یادوي نو دا دواړه رشتې نه یادوي. ده سره چې رشته جوړوي که نه نو کېدای زما د شکل کې هم دا شی ډېر وي چې زه لږ څه رور یا پلار ښکارم. داسې ده چې اوس په دغه طرف ته ځو بیا. داسې ده چې عباسي صاحب خو زما خیال دی چې تاسو ټول پېژنئ چې د ده د شخصیت درې بنیادي اړخونه دي. یو اړخ د ده د شاعر د نماینده دې وخت کې چې کوم د پښتو نماینده شاعران دي څلور شپږ د دوی د عمر په هغې کې د ده د یو داسې شاعر حیثیت دی چې د ده په شاعرۍ کې که یو پله د کام ټول دردونه غمونه د زموږ تنازعې زموږ مسلې زموږ تهذیبي بحران دا هر څه پکې وشته، خو بل پله زموږ چې کوم کلچر دی زموږ کوم روایات دي نو هغه د ده په سینه کې په باطن کې په روح شکل کې موجود دي. نو د ده شاعري چې ده دا د یو بیمار سړي شاعري نه ده، دا د یو صحتمند روح نه راوتې شاعري ده. وجه دا ده چې د په ذات کې چې کوم پښتون کلتور دی هغه ډېر په بشپړ صورت کې موجود دی. بیا دا ده چې دله خدای پاک چونکې دی د خپل پښتو شاعرۍ کې دی د فنا فی المحبوب درجې ته رسېدلی دی، ځان یې پښتو ادب او پښتو شاعرۍ ته په مکمل توګه وقف کړی دی. نو کله چې بنده کې اخلاص وي، ډیډیکیشن وي، کمټمنټ وي نو هغې سره بیا قدرت د هغه بیا هم مدد کوي. نو د یو شاعر د نماینده شاعر په حیثیت دی یو اپټیمسټک شاعر دی، د په شاعرۍ کې رجایت دی، امید دی. د دې سره سره چې زمونږ قام ته کومې ستونزې دي، مثلا د قام د علم طرف ته رابلل، د قام د جهالت نه رایستل، د خپل کلتور چې کوم ساهو قدرونه دي د هغې تحفظ کول چې څنګه د شاعر او ادیب ذمهواري ده. د دې سره سره په بین الاقوامي کچ چې موږ سره څه کېږي، لکه مثلا د نظم د بیسټ پینټ دی، تاسو راواخلئ تاسو ته به پته ولګي چې څومره درد او کرب دی په هغې کې چې لکه د پښتنو سره په نړیوال کچ باندې څه کېږي. نو یو دا ده چې د شاعر په حیثیت باندې دی یو نماینده شاعر دی د پښتو ژبې او ادب په موجوده دور کې چې کوم درې څلور اهم نومونه دي په هغې کې دی هم دی. دویم حیثیت د یو استاذ په حیثیت دی، د یونیورسټۍ د یو منتظم او یو استاذ په حیثیت. هغه حیثیت کې زما خیال دی چې که څوک دا وایي چې یو مثالي استاذ یو مثالي منتظم به څنګه وي نو زما خیال دی چې هغه د عباسین صاحب وویني، د سره دې کښېني. تاسو لکه داسې هم کېږي چې هغه خپل فیکلټي خو خپله ده، داسې هم شوي دي چې یو ځل د میډیکل کالج بچی راغلی وي په ګڼ شمېر کې نو هغوی ناستې وي د ورسره خبرې اترې وکړې، د ده هر چا ته یې په زړه ځای هم وي، ځکه چې دی ځان ګڼي چې د ده خپله انا نشته، د ده انا د قام انا ده، د ژبې او د قام او د کلتور. نو هغه بچی غلی غلی کېدی دی ورته وایي بچی څه چل دی ولې؟ نو هغوی ورته وایي چې زموږ دا ارمان دی چې ته زموږ له په سر لاس کېږدې. نو یو بچی به راتله ده به له په سر لاس کېښوده او بیا به هغوی وتې. نو د یو استاذ په حیثیت باندې د ده ډېر مثبت کردار دی او ډېر مثالي کردار دی. او د پښتو په اسلامیه کالج کې د پښتو څانګه کې اوس دې وخت کې تر 1.5 سل پورې بچي او بچی سبق وایي او په دې کې د ټولو ملګرو سره سره د ده ډېر لوی بنیادي کردار دی. بل حیثیت چې کوم دی نو د ده د یو اینکر پرسن او د یو د پښتو د ژبې د یو نماینده اینکر پرسن د یو ټرینډ سیټر دی چې په هغې کې زما خیال دی د ده مخې ته کم از کم داسې نمونه نه وه په کوم انداز کې چې ده د پښتو د کوربتوب کوم معیار کېښوده او داسې ایښی ده چې تر دې چې د الکترانیک میډیا چې کوم پوهه کسان دي نو هغوی هم د ده نه چلونه زده کوي، هغوی هم دی فالو کوي. او دا د ده یو بل استعداد دی چې دی د کریټیو آرټ سړی دی، خو پرفارمنګ آرټ چې دی نو څومره چې په ده کې استعداد موجود دی نو د ده هغه تخلیقي یا کریټیویټي د ده هلته ملګرتیا کړې ده او د هغې په وجه باندې د دې سره سره د ده بیا د میډیا په حواله باندې صرف دا نه چې اینکر پرسن دی، د میډیا په حواله باندې چې د څومره دستاویزي فلمونه لیکلي دي د پښتو
پښتو ژبې او ادب په حواله څومره چې د پښتنو د اتلانو په حواله د کلچر ډپارټمنټ او دې نه کار کړی دی نو د ده یو حیثیت دا دی او د دغه حیثیت کې بیا که تاسو وګورئ نو دی زمونږ په نړیوال کچ باندې دې وخت کې زمونږ نماینده هم دی د پښتون قام دی په هر فورم دا داسې سړی دی چې دی ته هر فورم ته لیږلی شي هغه فورم که په نړیوال کچ باندې که د شعر و ادب وي که هغه د کلچر په حواله باندې وي د کلتور د جرګې مرکې د پښتون چې کوم بنیادي قدرونه دي د ده چې کوم اساسي قدرونه دي جرګه مرکه حجره ننواتې پت ښېګړه هغه دته په روح کې ناست دي او بیا دا ده چې د هغې ریلیټیویټي د نن دور سره او د هغې باره کې بیا مثبت سوچ چې کوم څیزونه موږ له زموږ نماینده دي هغه اخیستل دي او کوم اوس د معروضي حالاتو سره نه ځي نو د هغې کې یو استاذ هم د ده رهنمایي کوي یعنی دی په خپله چونکې استاذ هم دی او ظاهره خبره ده چې استاذي چې دا پیغمبرانه پیشه ده پیغمبر علیه السلام باره کې چې کله د هغه سوال کوي ابراهیم علیه السلام نو وایي چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم چې خدای پاک دی کې یو سړی پیدا کړي چې معلم شي کتاب دی ته وښیي او بیا دا چې حکمت او بیا دا چې دی پاک یعنی چې د دوی دا کوم حیواني جبلتونه دي چې خپل عقل د عقل کې اضافه ته واچي او هغه جبلتونه هغه جذبات د روح په غږ کې ورکړي او هغې له جذبه جوړه کړي کوم ځای چې د کمزوري ده دې ځای طاقت شي او زما خیال دی چې د دغه پیغمبر په لار باندې دې وخت کې که په دې ځوانانو کې ځوانان زموږ ځوانان یو په ځوانانو کې که څوک شته دی هغه دی هغه دی موږ مثال د کردار په حواله د مضبوط کردار په حواله تاسو چا سره هم ملاو شي که زنانه وي که نارینه دي که کشران دي که مشران دي تاسو ته به مثالي کردار که څوک مونږ ویلی شو نو زه نورې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه دی په خپله هم وایي چې دا مه وایي ښې خبرې دي بدې نه نو هغه زه نشم کولی ځکه چې هغې کې به د ده په هغه د ده او د خدای چې کوم ریلیشنشپ دی په هغې به اثر وغورځېږي هغې نه به ریاکاري جوړه شي خو په مجموعي حیث باندې زما خیال دی په دې وخت کې د پښتون قام د پښتو ژبې او ادب او د پښتون کلتور د زنانو په ژبه وو چې دا د دې ټولو د تندي ټیک دی او موږ ډېر فخر کوو چې دا زموږ ملګری دی زموږ دوست دی نو په دې نورو کتابونو اوس هغه وشو خیر دی ټیک شو تاسو مې صرف دې لپاره